دغه کمیسیون چې په اوسني وخت کې د ټاکنو په ورځ د درغلیو او سرغړونو په اړه د رسیدلو شکایتونو د څېړلو په حال کې دی، وایي چې له 225 شکایتونو څخه 15 مورد ډیر مهم او سخت دي. این 35 شکایت موضوعات را در بر میگیره که بالای نتایج انتخابات از امون محلات و ولایات که اینا ارائه شدن میتونه اثرپذیر باشه. اینا نشان دهنده تخلفات در قسمت جابجایی مواد به طرد صندوق‌ها است، غیب شدن صندوق‌های رایدهی و دوباره ظاهر شدنشان به مواد دیگر. تهدید رایدهنده ها در محلات رایدهی است که برخلاف میل خودشان توسط متنفذین محلی و مسئولین امنیتی واداشته شدند که در مقابل از اونا کسی را که اینا میخواین نشانی کنن و صندوق و رای خود ارائه کنن، رای غیر قانونی به این معنا که یک نفر چندین بار رای داده، اطفال رای دادن و به نمایندگی از خانما رای داده شده، بیش از حد رای داده شده که تناسب رای دهنده ها را و تعداد رایی که ارائه شده در یک محل در توازن نشان نمیده. این موضوعات است که در امی کاتگوری صدر اول قرار میگیره. په داسې حال کې چې درغلیو په ټاکنو کې زیاتې اندېښنې رامنځته کړي دي، طلوع تلویزیون داسې تصویرونه ترلاسه کړي چې د دې ښودنه کوي چې د میدان وردګو ولایت د رایو په یوه مرکز کې د رایو پاڼې د ولسمشرۍ د یوه کاندید په ګټه په نښه شوي دي. د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون وایي چې په دې اړه ډېر مهم او اساسي ریپورټونه په واک کې لري. موږ په ځینو ولایتونو کې چې له تاوتریخوالو اغېزمن دي د ټاکنو د درغلیو په اړه ډېر مهم شکایتونه ترلاسه کړي. په دغو ولایتونو کې کندهار، غزني، میدان وردګ او کندز ولایتونه شامل دي او موږ د دغو شکایتونو د څېړلو په حال کې یو. له بله پلوه ملي ارمان ورځپاڼې داسې تصویرونه ترلاسه کړي دي چې د یوه ځانګړي کاندید په ګټه د درغلۍ ښودنه کوي. دغه ورځپاڼه د یوه پولیس له قوله وایي د دې ولایت یو اوسیدونکي چې ظاهرا د میدان وردګو د والي له لوري ملاتړ کېده دغه پاڼې ورسره وې، خو د میدان وردګو والي دغه موضوع رد کړې ده. له بلې خوا په داسې حال کې چې د کم عمره کسانو رایه ورکول یوه پراخه سرغړونه ګڼل کېږي، طلوع او لوړ تلویزیونونو داسې تصویرونه ترلاسه کړي چې د دې ښودنه کوي په څو موردونو کې ماشومان او کم عمره ځوانانو په رایې ورکونې کې ګډون کړی دی. دغه تصویرونه د رایې ورکونې په وخت کې په لغمان، بامیان او کاپیسا ولایتونو کې ښودل شوي دي. خودم 18 ساله هستم و آمدم به خاطر انتخاب کردن یک رئیس جمهور. تنها رای دادم میتونم باید یک نفر بفهمه که دکی رای بیته و چی کنم صحیح باشه دیگه شاید به نظر من. له بله پلوه د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو د مرکزونو ځینې مسؤلینو چې د رایو صندوقونه لیږدول ویلي دي چې د رایو صندوقونه څوک له دوی څخه نه تسلیموي او د دغو صندوقونو د لیږلو په اړه ځینې پوښتنې هم موجودې دي. دوباره از جایی که آوردین همونجا ببرین، پس در اونجا حساب کنین، چون که در اونجا جای سایه امنیت نیست. حالا میگه پس ببرین رایتون اونجا حساب شود. ما با چی سختی از اونجا آمدیم، حالا از اینجا ما پس اونجا کی رفته میتونیم. با کمانده صندوقایی که ما داشت خوجالوان داشتیم روزه 4 دور داده. دور داده داخل اولی کسی که نزدیک میره ناظرین پیش میره قید تفنگ میزنه میگه پس بریم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رایو ډیری صندوقونه قرنطین کړي دي. مواد مراکزی که بسته مانده و اونا باز نشده در حالت قرنطین در دفاتر ولایتی ما محفوظ ماندگی است و وقتی که پروسه انتقالات واپسی شروع شود اینا را پس ما به دفتر ولایتی میخوایم، یعنی به دفتر مرکزی میخوایم. یعنی به معنای عزیز که ما کنترل 100% بالای مواد حساس خود داریم. د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو د درغلۍ او سرغړونو څېړل به د کاندیدانو د رایو پر پایلو اغیز وکړي. طبیعتا اگر این شکایت ها مرجع پنداشته می شود دریافت ها طوری است که اینا به وقوع پیوسته و اسناد و شواهد وقوعش تثبیت میکنه و تضمین میکنه، طبیعتا کمیسیون میتونه چند اقدام کنه. رای باطل شود، صندوق ها قرنطین میشه، محلات رایدهی قرنطین میشه و رایش باطل حساب میشه. طبیعتا به کاندیدایی که در اون محل فکر میکردن حامیان دارن به این شکل حامیای خود اگر میخواستن که ارائه کنن، طبیعتا او رایش به نفع از حساب نمیشه. دغه څرګندونې او بیلګې د دې ښودنه کوي چې د ولسمشرۍ په دویمو ټاکنو کې سرغړونې او درغلۍ شوي دي او تمه کېږي چې د دغو شکایتونو له څېړلو وروسته او همداراز د هغه څه په وړاندې چې د ټاکنو په وخت کې درغلۍ بلل شوي دي د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې به اعلان شي.